علیکم ورحمت الله دوستانو، الله دې وکړي دا باراني ورځ مو په خیر. دلته کابل کې باران دی ښه. دغه دفتر چې ښکاري فاینانس ډپارټمنټ، دا زموږ فاینانس دی او دا پرنټر دی که نه، دا جنرال منیجر اتاق دی، دا پروګرام ډپارټمنټ دی، واخواته میډیا دی او هغه صبغت تاسو ته ښکاري. صبغت ښه هغه اشپز دی. صبغت خوب هستی ازبک دی ماشاءالله، دومره خطرناک اشپزي کوي چې دی. ښه راځو دلته فاینانس ډپارټمنټ کې ماشاءالله. السلام علیکم. ګوره دوستانو، دا چې کوم پروجیکټ موږ مخته وړو که نه، دا داسې عادي نه دي. ګوره دا ټول اسنادونه دي زموږ د خریداري او زموږ پروجیکټ دی. مثال درته ووایم که نه، دلته راځو دې ځای نه به شروع کړو. واټر ویلز دا دی، تاسو ته ښکاري ښه. دا دوسیه چې ده د څاګانو ده، دا بله هم د څاګانو ده، دا د مسجد ده. ګوره یو مسجد څو دي؟ 1 2 3 4 دا 4 د مسجدونو دي، ځکه تقریبا 400 مساجد وبخښئ تر 200 پورې مساجد جوړ شوي دي که نه، او لا نور هم جوړېږي. دا د رمضان یا د روژې د هغه د څه ورته وایي توضیحګانو ده. دا بل هم د روژې ده. همداسې درته مخکې ځو که نه. دا زموږ چې دی د هغه د کورونو جوړولو دوسیه ده، او دې خوا چې دا هم د څاګانو ده. نو که درته وایم دغسې ټول زموږ د لغمان د ځمکې ده. نو الحمدلله زموږ سیسټم ډېر داسې په اصولو باندې مخته ځو که نه. ځینې خلک غواړي چې موږ مثال پوه شو زموږ د چې کوم پیسې دلته راځي چېرته مصرفېږي، الحمدلله ټول دلته په دې دوسو کې شته دي. ګوره همداسې مدیر صاحب ناست دی، ستړی مه شي، جوړې یو کور لپاره څونه افغانۍ موږ پکارېږي؟ دا معلومات شته؟ دا معلومات به نه وي. 1,10,000 افغانۍ. څومره؟ یو یتیم لپاره چې موږ کور جوړو 1,10,000 افغانۍ. هغه کې بهترینه اتاق وي تقریبا، چې اوږدوالی هم ښه لوی وي که نه، خوا سره اشپزخانه وي، ورسره یو دانه تشناب وي، ښه داسې عصري سیسټم باندې. نو الحمدلله یو ورور زموږ په جرمني کې امریکا کې اوسېږي، نو هغه تازه راته پیسې رالیږلي دي. دا دی زه اوس دې ته چا ته تسلیموم مالي ته. دا واخله وروره، هغه تقریبا 48,000 افغانۍ رالیږلي که نه، 2000 یورو کېږي. وبخښه دا سلګون نه شکېدلی دی. دا دی دا دی دا واخله ورو. نو دا به انشاءالله اخلم. یو یتیم دی دلته په کابل کې، تر سره اوسېږي، یو نه بلکې 3-4 یتیمان دي، او تره یې چې دا د خدای غریب دی، ځمکه لري الحمدلله خو کور نه لري. دا به انشاءالله هغه لپاره موږ پکې کور ورته جوړو. هغه ویډیو به هم در سره خپره کړمه. نو دا به ځان سره یاداشت کړې ښه. اورې سمیع الله خانه، دا به یاداشت کړي. بیا هغه د یتیم مکمل اسناد چې خلاص له خیره د ځمکې، بیا موږ داسې کوو چې د ځمکې خط، هغه ځمکه به وقف کېږي یتیم ته، ترېنه به یې خط اخلو. هغه به په خپل مربوطه ولسوالۍ کې د وکیل، هغه به ټول هر څه ټاپه کې شهیدان به چې کله ځمکه وسپارل شله، موږ به بیا دا کور ورته جوړو. نو ورونو ویډیو هدف مې دا دی، که تاسو هم غواړئ چې د یو یتیم مسؤلیت په غاړه واخلئ که نه، نو بهترینه چانس دی دې لپاره چې یتیمانو لپاره سرپناه جوړه سي. باور په خدای وکړئ که نه، ټول عمر به خوشحاله. فقط دا ویډیو مې دې په خاطر وکړه. نو الله مو خوشحال لرو ورونو، عزتمن شي، الله مو آباد لره. نور وخت مو نه نیسم په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم.